سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ بیاست. زه شریف شیرانی د کرونا ډایري د یوې بلې ویډیو سره ستاسې په درانه حضور کې ملګرو. د نن کرونا ډایري د ویډیو موضوع پښتو املا ده. که څه هم دا موضوع د سترو لیکوالانو د مقالو د کتابونو د مباحثو وړ ده، خو بیا هم زه په یو لنډ ویډیو کې دا هڅه کوم څو د ابتدایي لوستونکو چې تازه پښتو لیکل پیل کړي وي یا پښتو لوست پیل کړي وي د هغو مشکلات حل کړم. ملګرو، د تازه لوستونکو تر ټولو غټ مشکل دا وي چې هغه د پښتو غږونه چې په کومو حروفو ادا کیږي هغه او د هغو له نورو ژبو سره توپیر نه پیژني، د هغه توپیر نشي کولای. نو لومړی راځو په زغلند نظر پر اچوو پر هغو تورو حروفو باندې چې هغه د پښتو او د نورو ژبو یو شانتي دي، یو غوندې دي. هغه داسې چې په لیک بڼه هم د نورو ژبو سره برابر دي او هم په غږ کې د نورو ژبو کې موجودیت لري. هغه داسې دي: الف، ب، پ، ت، س، ج، ج، ه، خ، دال، زال، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، عین، غین، ف، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ه، حمزه، ی. دا په نورو ژبو کې هم موجودیت لري او په پښتو ژبه کې هم په همدغسې شکل کې موجود دي. اوس راځم هغو تورو ته چې هغو حروفو ته چې هغه د لیک په بڼه لږ په پښتو کې بیلوالی لري او د تلفظ په بڼه په نورو ژبو کې په اردو، په پښتو کې، فارسي کې مثال موجودیت لري. هغه داسې دي: ټ، ړ، ډال، ګ، ی. یګانې چې دي دا په پښتو ژبه کې هم ستا دا غږونه او په نورو ژبو کې هم ستا، خو فقط په پښتو کې لیک بڼه بدله ده. اوس راځم هغه ځانګړو غږونو ته چې هغه فقط د پښتو افتخار دی، د پښتو ځانګړتیا ده. هغه داسې دي لکه ځیم، څیم، یا د ه پر سر باندې حمزه یا د ه پر سر باندې درې ټکي، یا ځ، څ چې موږ ورته وایو، او ژ چې د ر پر سر یوه نقطه بالا بره، یوه نقطه لاندې، د سین په شکل چې سین ته ورته دی خو د سین نه دی، د هغه په شکل د شین چې یوه نقطه بالا، یوه نقطه بره، یوه نقطه لاندې، او ړون چې د نون لاندې یو غړوندی دی. دا د پښتو هغه ځانګړي حروف دي چې غږونه یې په نورو ژبو کې نشي پیدا کېدلی. لومړی راځو ځیم ته چې ځیم څه شی دی. ځیم یا موږ چې ځ ورته وایو چې د ه پر سر باندې حمزه ده. ځیم هغه غږ دی، هغه حرف دی چې غږ دا غږ ادا کوي چې د ز او د ضاد په منځ کې، د ز او د ضاد په منځ کې یو غږ ورکوي دی چې د یو نوی غږ دی، د پښتو یو ځانګړی غږ دی چې هغه داسې موږ بیانوو لکه په پښتو کې لکه ځنډ، ځیر، ځبیښل. دا داسې حروف دي چې دی نه په زال ادا کېږي، په ز ادا کېږي، نه په ضاد ادا کېږي. دا یو ځانګړی تلفظ غواړي. بیا راځو هغه چې له نورو ژبو یو توري په پښتو کې مستعمل شوي وي او د هغو د ادایګي دپاره، د هغو د غږونو د ادایګي دپاره چې هغه موږ بیا کله کله د جیم پر ځای زیم استعمال کړو. هغه داسې دی لکه ګاجر د ګاجر دپاره، یا ګازره د ګاجر دپاره، فوج د فوج دپاره، ځواب د جواب دپاره. بیا راځو اوس په بیړه د څیم وخواته. څیم یا څ هغه داسې چې څیم چې دی دا د ه پر سر درې نقطې دي، د لکه چیم چې لاندې درې نقطې دي داسې لیکل کېږي. د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د س او د سین
تر مابین یو بل غږ دی د س او د سین تر مابین. س هغه د ت په رنګ چې لیکل کېږي په سر چې 3 نقطې وي دا هغه غږ دی. دا د نورو ژبو چې کوم ټکي کوم توري په پښتو کې کوم غږونه مستعمل شوي وي او پښتو بڼه غواړي هغه موږ د چیم هغه بیانوو، لکه 40 موږ 40 یا بلوچ چوکیدار یا دوی چوکیدار موږ څوکیدار، چپل چې دوی چپل یا چپلی موږ څپلی ورته وایو. همداسې بیا خپل چې زموږ د پښتو خپل ځینې توري موږ په غږوو هغه داسې دي چې څملاست، څنډه، څنګ یا څاڅکی. دا د زموږ د پښتو خپل غږونه دی ادا کوي. اوس راځو شین ته یا ژ ته، وبخښئ ژ ته راځو. ژ چې کوم دی هغه د زال او د سین یا د ژ چې د 3 ټکو والا پر سر 3 نقطې راځي د دې ترمنځ د زال او د ژ ترمنځ یو غږ دی چې دا د دې کمال دا دی چې دا د کندهاري لهجې هغه توري چې په ژ ادا کېږي او د یوسفزۍ لهجې هغه چې په ګ ادا کېږي هغه په لیک کې یو ډول لیکلی شو موږ په ژ باندې. هغه داسې لکه اوس زه د یو 3 مثال درکوم، لکه موږ وایو ژمنځ، ژیره او ژلی. د پېښوري یا د یوسفزۍ لهجې ملګري ورونه پښتانه هغه د ته ږمنځ، ږیره او ګلی وایي. همداسې په بیړه راځو د شین وخواته چې د سین په شکل جوړ دی خو 3 غاښه لري. د پس یوه نقطه بره یوه نقطه لاندې. د هغه داسې دی چې د ښکلی چې مطلب موږ د کندهار د خوا خلک یا د کندهاري لهجې ویونکي هغه په شین باندې وایي چې د شین او د ژ په منځ کې یو غږ دی، د شین او د ژ په منځ کې یو غږ دی، یا د شین او د خ په منځ کې یو غږ دی. دا د یوسفزۍ لهجې ورونه هغه دا په خ باندې وایي، لکه موږ وایو ښکلی، دوی وایي ښکلی، موږ وایو ښوونکی، دوی وایي ښوونکی، موږ وایي ښځه، دوی وایي ښځه. اوس راځم ړوند ته چې دا د نون او د ړې تر مابین، د نون او د ړې تر مابین یو ځانګړی غږ دی چې پښتو کې دی، لکه کوڼ، بڼ، ګڼ. دا که موږ داسې غلط لیکل کېږي که موږ دا کاپ نون او ړې ورکو، که موږ کاپ او نون ورکو دا کوڼ جوړیږي، کاپ واو نون. که موږ کاپ نون ړې ورکو دا کونړ جوړیږي، دا بونړ جوړیږي، دا ګنړ جوړیږي. اوس راځم ژ ته چې موږ د 3 هغه شکل چې په سر 3 نقطې راځي ژ چې په یوسفزۍ لهجه کې په جیم ادا کېږي او په کندهاري لهجه کې په ژ یا په ز، په پېښوري لهجه کې هم په یوسفزۍ لهجه کې هم په جیم یا په ز باندې ادا کېږي، لکه ژوند، ژبه، ژوبل، ژوند، ژبه، ژوبل. دا هغه خاص ستونزې دي چې زموږ یو لیکوال یا زموږ یو لوستونکی چې په ابتدا کې ورسره مخامخ کېږي. له دې علاوه بله ویډیو کې به که خیر و پر یګانو خبره کوو چې د پښتو ژبې یګانې که څه هم دا ډېره ستونزه لري، تر دې نورو ټول املا، تر دې ټول لیکدود زیاته ستونزه د یګانو ده. نو بله ویډیو کې به که خیر او ژوند و موږ د املا د یګانو مباحثه کوو. تر دمګړی